الحمد لمن له البقاء والقدم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. معزز قدرمند درنو ورنو، نن درې مختصری خبرې، درې مختصر حالات د هغه چا در سره شریکوم چې د قیامت په ورځ به د هغې دپاره ډیر سخت افسوس وي او د قیامت په ورځ به دوی ډیر زیات زیانمن او تاوانیان وي. زمونږ یو خوږ رفیق ملګري او ورور څه حواله راستولې وه د کتابو لپاره چې کتابونه ورباندې واخلي. نو بیا موږ هغې باندې کتابونه واخیسته. رب تعالی دې هغه ته اجر عظیم ورکړي، رب العزت یې د هغه دپاره صدقه جاریه وګرځوي. پرون سهار مې هغه کتاب بیا څه ناڅه راوکتی. البته د دین اسلام او کتابونو کتل، علم ورباندې راوستل جلا خوند لري. په دې کې هم ډیر داسې شان و چې هغه مخکې زما په نظر او په مطالعه کې نه و راغلي، د هغې وروستی کې راله. ډېرې جالبه په دې کتاب کې ما ته دا معلومه شوله چې هغه تاسو سره شریکه کړم چې د قیامت په ورځ باندې هغه کوم درې کسان دي چې ډیر سخت به په افسوس کې وي، ډیر سخت به دوی تاوانیان وي او ډیر سخت به دوی پریشانه وي. وایي هغه درې کسان چې د قیامت په ورځ باندې ډیر افسوس د هغې دپاره دی، تر هغه نو سخت افسوس پر بل چا نشته. لیس فی القیامة من الحسرات اشد من ثلاثه. یو هغه انسان دی، هغه شخص دی چې خپل عبد ته یا خپل مرئی ته یا خپل غلام ته اسلام وروښودی، شریعت یې وروښودی، فاطاع العبد، هغه اطاعت وکړي د رب العزت، هغه اسلام باندې شریعت باندې د نبی علیه الصلاة والسلام پر سنتو باندې عمل وکړي. خو هغه کم چې مالکو، کم چې مشرو، کم چې امیرو، هغه د الله رب العزت اطاعت ونه کوي، هغه د نبی علیه الصلاة والسلام سنتو باندې عمل ونه کوي، یعنی د شریعت مخالفت یې کوي. نو هغه عبد، هغه مرئی، هغه غلام به د قیامت په ورځ په دغه اطاعت باندې، په دغه د شریعت په عمل باندې به جنت ته داخل سي، او دغه مولای، دغه امیر، دا مشر، دا به جهنم ته واستول سي. د دې سړي پر حال باندې به ډیر سخت افسوس وي. دغه مریان یا غلامان پخوا زمانه کې وه، اوس نشته. دویم هغه کس، د دې کس پر حال باندې چې څومره افسوس دی، ما ته هم ډیره جالبه معلومه سوه چې هغه سړي دومره کسبونه وکړله، کاروبارونه یې وکړله، د یوې خوا د بلې خوا من کل وجهه، د هرې وجهې هغه مال راجمع کوي، هره قسمه چې وه، هر قسمه کاروبارونه وه، ډېرې پیسې یې راجمع کړلې، ډېر شتمن شو. خو بدبختانه دې سړي تر خپل ځان مخکې څه روپۍ صدقه نه کړلې، خیرات یې نه کړلې، یا دا چې زکات یې ادا نه کوي، تر خپل ځان یې دا روپۍ د مخه نه کړې، صدقه او خیراتونه یې پکې ونه کړه، یا دا چې زکاتونه یې ادا نه کړه. دی هم په دغه حالت کې له دنیا ولاړی، وفات شه. ورسره ټول شوه، یا به یې زامن وه، یا به یې لمسیان وه، یا نور څوک، د ده ټول مال یې سره تقسیم کړ. په دې ورثو کې یو وارث را ولاړ شه، یا زامنو کې یا مرسیانو کې،
یا نورو اقرباو کې د خپل حصې څه مال چې و هغه یې صدقه کوي، هغه باندې خیرات وکړله، هغه په مدرسه کې مصرف کوي، هغې سره د علماو سره د طالبانو سره د هر قسمه اسلامي مرسته چې وه کومک یې ورسره وکړي. دغه مال چې د په کومه حصه کې ورسېدلی و هغه یې تر خپل ځان مخکې واستوئ. فهو ناج به، دغه وارث چې د خپل پلار په مال کې یا د بل قریب په مال کې خیراتونه وکړله، په دې باندې د نجات ومومئ، د جهنم نه وساتل شو، جنت ته واستول شو. وصاحبه مؤاخذ به، هغه اصلي مالک چې دا مال یې ګټلی و، قسمه قسمه کاروبارونه کړي وه، نو د هغه سره به بیا د دغې مال حسابونه و کتابونه کېږي چې تا دا په کومه طریقه لاسته راوړی و، دروغ دې که ویلي وه که نه، د دروغو قسم دې پکې اخیستی و که نه، وعده خلافي دې پکې کړې وه که نه، د بل مسلمان حق دې خوړلی و که نه، او دا شان ظلم دې کړی و که دې نه و کړی، او په دې کې دې انصاف کړی و که دې نه و کړی، مسلمان ته دې دوکه او فریب ورکړی و که نه، د دې ټولو حسابونه به د یوې روپۍ د دغې سړي سره کېږي، خو حال دا چې اخر به جهنم ته واستول شي. ګټلې ده و وارث ته پاتې شول، هغه په موته باندې صدقه کړله، هغه جنت ته واستول شو. د دغه انسان دپاره به ډېر سخت افسوس وي، ډېر زیات به تاواني وي. الله رب العزت موږ او تاسو ته توفیق نصیب کړي چې څه مال لرو، څه مو په وس وي، په خپل ژوند کې صدقه کو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي افضل د صدقو، افضل د خیراتو هغه دی چې په خپل ژوند کې، په ځواني چې ته په قوت کې ستا شتمني په لاس کې، په دا وخت کې صدقه کې، په دغه وخت کې خیرات کې، دغه افضله ده. او هغه دریم کس د هغې پر حال باندې ډېر افسوس دی، کله کله مې سترګو کې اوښکې راسي. دا د هغو علماو دپاره چې خپلو شاګردانو ته، خپلو مقتدیانو ته، نورو عامو انسانانو ته د شریعت مسلې ورشوي، د اصلاح لار ورشي، او نصیحتونه ورته کوي، وعظونه ورته کوي، مسائل ورته بیانوي، خو خپله یې عمل نه وي ورباندې کړی. نو هغه د ده شاګردان، هغه عام کسان، هغه طالبان، هغه مقتدیان چې د ده په مسایلو باندې عمل وکړي، د ده نصیحتونه یې ومنل، د ده وعظونه یې ومنل، ففعظوا به، هغه مقتدیان شاګردان په دغه مسلو عملي کولو سره، په دغه نصیحت منلو سره کامیاب شو د قیامت په ورځ باندې. وکانه هو الهالک، دغه امام، دغه علم، دا استاد به چې خپل عمل نه ورباندې کوه، د قیامت په ورځ به دی هلاک سي، یعنی جهنم ته به واستول شي. معززو، دا د هغو علماو دپاره چې هغه علمای سوء دي، چې خپله نیک کار نه کوي، خپله هغه مسایل چې بیانوي عمل نه ورباندې کوي، کم نصیحتونه چې عوامو ته کوي خپل عمل نه ورباندې کوي، د هغو دپاره سخت افسوس دی د قیامت په ورځ باندې. رب العزت دې مونږ او تاسې ټول پر هغه لار باندې روان کړي چې د الله رب العزت رضا پکښې وي، او د قیامت په ورځ موږ محمد عربي صلی الله علیه وسلم و مخته په سپین مخ باندې ودرېږو. معززو، خواهش کومه، خواست ټولو ملګرو ته کوم چې موږ په دعاوو کې مه هېروئ. موږ به تاسې ته دعاوې کوو او تاسې موږ ته دعاوې کوئ، ځکه علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د یوه غایب مسلمان دعا د بل غایب ورور په حق کې رب العزت قبلوي. او الله رب العزت موږ او تاسې ټولو ته توفیق نصیب کړي چې هغه مسایل چې موږ یې بل ته بیانوو، خپله هم د مخه عمل ورباندې وکړو.
او همدا شان کم چې موږ په وس کې وي او څومره وس و توان مو وي هغومره قدر صدقه خیرات او د خپل مال زکات ادا کړو. ستاسې ورور حکیم الله صابر الحنفي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.